د چا د مستو سترګو د الزام ماښامیه د چا د مستو سترګو د الزام ماښامیه او راځه چې لږ دیول مانځم بدنام ماښامیه مننه د چا د مستو سترګو د الزام ماښامیه راځه چې لږ دیول مانځم بدنام ماښامیه او څه مات رامات تندک تندک مې غېږه کې رالویږي څه مات رامات تندک تندک مې غېږه کې رالویږي د چا د امیدونو د انجام ماښامیه مننه او راځه چې سپوږمۍ ستوري په نڅا کړو تر سهاره راځه چې سپوږمۍ ستوري په نڅا کړو تر سهاره راځه چې په نڅا شو ګام په ګام ماښامیه او راځه چې دا مین او مازدیګر په ستړیا بوخ کړو راځه چې دا مین او مازدیګر په ستړیا بوخ کړو راځه چې یو څو ورځې شو ګمنام ماښامیه مننه راځه چې دا مین او مازدیګر په ستړیا بوخ کړو راځه چې یو څو ورځې شو ګمنام ماښامیه او سبا به مولیان راپسې شوري چې کافر شو سبا به مولیان راپسې شوري چې کافر شو که شونډې مې لمدې کړې نن په جام ماښامیه مننه سبا به مولیان راپسې شوري چې کافر شو که شونډې مې لمدې کړې نن په جام ماښامیه او راځه چې د جنون په رضا لاړ شو یو څو ګامه مقطع ده چې راځه چې د جنون په رضا لاړ شو یو څو ګامه او د عقل سره نه کېږي ناکام ماښامیه کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی درنو مرګلو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان ادبي مرکه کې حاضر یم یو ځل بیا باړې ته راغلی یم او بیا د ډېر قدردان او محترم ښاغلي جنون شینواري صاحب سره یو چې ډېر خوندور او ډېر اعلی کلام لیکي ملګري یې پیژني او وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته پروګرام کې هرکلی ووایو نو په پروګرام کې درته هرکلي ستړي مه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه کور ودان خوشحاله او آباد اوسئ چې په د ژوند په دغه تنګو لمحو کې راغلی او زموږ تر څنګ کېناست ډېره مننه ډېره مننه جنون صاحب تاسو هم ډېره مننه کوو مینهوالو کتونکو د جنون شینواري صاحب نه به کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به هم د وخت سره کوو او ځین چې په موږ پاڼې سره څه لنډه غوندې پېژنګلو نوم مې خپل منتشا دی په ادبي نړۍ کې داسې لږ ډېر پېژنګلوم چې په جنون شینواري د باړې شیخانو سره تعلق ساتم ډېره مننه ځین چې مینهوال به په تمه وي د کلام له مینهوالو سره کلام شریک به یو دوه درې شعرونه ترې مخکې ووایم چې ستورو ته اوبه کېږدې ولاړه شي ستورو ته اوبه کېږدې ولاړه شي جام په لمر خاته کېږدې ولاړه شي ستورو ته اوبه کېږدې ولاړه شي جام په لمر خاته کېږدې ولاړه شي او سوال د بارانه چې قبول نشي سوال د بارانه چې قبول نشي نوم په ما سپېره کېږدې ولاړه شي مننه نوم سوال د بارانه چې قبول نشي نوم په ما سپېره کېږدې ولاړه شي غزل یو څو شعرونه به ورته ووایم چې په انا پسې یو څو قدمه لاړم په انا پسې یو څو قدمه لاړم او په خطا پسې یو څو قدمه لاړم مننه په انا پسې یو څو قدمه لاړم په خطا پسې یو څو قدمه لاړم او د دروغو په وعدو یې مطمئن کړم د دروغو په وعدو یې مطمئن کړم په رښتیا پسې یو څو قدمه لاړم مننه د دروغو په وعدو یې مطمئن کړم په رښتیا پسې یو څو قدمه لاړم او زه د هرې قافلې د کاروان غړی زه د هرې قافلې د کاروان غړی په هر چا پسې یو څو قدمه لاړم مننه او د جهان د تیارو مخه شو را مخه د جهان د تیارو مخه شو را مخه چې رڼا پسې یو څو قدمه لاړم او د ثواب د نیمې لارې نه راستون شوم د ثواب د نیمې لارې نه راستون شوم په ګناه پسې یو څو قدمه لاړم مننه او هغې زه د نیمې لارې ستنولم او زه به بیا پسې یو څو قدمه لاړم مننه او ستا د خپو ښکالو مې بېرته راستنه کړه په هوا پسې یو څو قدمه لاړم مننه ستا د خپو ښکالو مې بېرته راستنه کړه په هوا پسې یو څو قدمه لاړم او د جنون تنده مې لا شوه تنده غري مقطع د جنون تنده مې لا شوه تنده غري عقله تا پسې یو څو قدمه لاړم ډېر زبردست ډېر اعلی کلام مینهوالو کتونکو تاسو د بالا خوندونه مو هم ترې وغوښتل تاسو به هم بالا خوندونه اخیستي جنون صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې شاعري دې د کوم وخت نه شروع کړې وه استاد دې څوک دی او کتابونه خو موږ له هم پته د خو ملګرو سره شریک کړه چې څو کتابونه د چاپ دي او نه چاپ دي څومره پروته دي ډېره مننه شاعري خو داسې وړوکې ومه تقریبا چې 1999 کالو د 1997 نه مې شروع کړې 98 داسې 2000 که نه په 2002 کې مې وړومبۍ مشاعره وکړله په اچیني کې چې زه ښه په فخر سره یم چې دا مشاعره ټوله زما استاده ده
چینی پښتو ادبي جرګه حمایت صابر صاحب دی، دغه شانتې عزیز لاله دوی ټول پکې او دلاور خاموش صاحب سره تللی وم. او استاد مې چې کوم دی نو مشاعرې له اوس راغلی یم دی غلام رحمان نری استاد چې یوه سندره ډېره مشهوره هم ده چې زه په خپله غل یم د غل څه ونیسم لاره او خاوند پروردګاره. بس په هغه وخت کې به هغه سره کېناستم پاڅېدم خو په دې پوه کړی یم چې دا لوبه ده دا چاربیته دغه وخت کې چاربیتې هم ښې وي چاربیتې هم یو لوبې مې وي او دا غزل دی دغه مې استاد دی او نور استادان به داسې ووایو چې بس زه او حساس را سره تقریبا چې د 20 کالو نه کېنو داسې به ووایو. بس هغه زه خپلو کې استادانو او شاګردانو یو غزل یو بل ته ښایو. کتابونه مې یو مې په 2015 کال کې چاپ کړی دی ګودرونه سنګرونه، یو مې په 2019 کې چاپ کړی دی زه په یو وجود کې 2 ځایه ساه اخلم، او یو کتاب مې انشاءالله چې را روان دی ړنګه سپوږمۍ په نوم باندې. ډېره مننه جنون صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي، تو په کوم صنف کې کور کړی او تر دې دمه دې څومره کور کړی دی؟ یاره د پښتو خو ډېر صنفونه دي چې رښتیا وي داسې ډېر معلومات هم خدا کار ته شته دی، خو چې ما په کوم باندې کار کړی څه کار مې کړی خو ځان ښودنې لپاره هر څه مې ځان ښودنې لپاره کړي داسې ووایي. خو غزل کې غزل لګي او غزل هم ډېر لیکو نظمونه هم داسې لږ څه هم لیکلي او لیکلي. ډېره مننه جنون صاحب د کوم ادبي غونډو سره تعلق ساتو؟ ادبي غونډې خو چې څومره دي که نه نو د هغو سره تعلق ساتو، دا نوم پرې نه ږدو چې دا زما ده او دا ستا ده، چې کوم مشاعرې لړ شوه زموږ خپله غونډه ده. او حاضر صاحب چې اوس یو نن هم راغلي نو حمزه ادبي لښکر کې دغه سره تعلق ساتو، حمزه ادبي لښکر سره چې نایب صدر په نوم باندې یادېږم حمزه ادبي لښکر دغه سره تعلق ساتو. او مشاعرې چې چېرته مشاعرې وي هلته موږ به دا خبره نشته چې دا زموږ ده او دا پردی، ټولې مشاعرې زموږ خپلې دي چې چېرته هم مشاعره ده. مننه جنون صاحب مننه اول به په تا مې خبرې مو کړې نو زه چې کلام یې سره شریک چې لپې مې وړې او دوا ډېره ده لپې مې وړې او دوا ډېره ده نه چې په تقوا مې ریا ډېره ده. مننه لپې مې وړې او دوا ډېره ده نه چې په تقوا مې ریا ډېره ده. او زه په بنا سترګو رڼا نه وینم زه په بنا سترګو رڼا نه وینم څکه مې په برخه رڼا ډېره ده. مننه زه په بنا سترګو رڼا نه وینم څکه مې په برخه رڼا ډېره ده. او شعر دی چې عشق مې غلبه کړه خاکساري په ژوند عشق مې غلبه کړه خاکساري په ژوند څوکه مې فطرت کې انا ډېره ده. مننه عشق مې غلبه کړه خاکساري په ژوند څوکه مې فطرت کې انا ډېره ده. او شعر دی پکې چې ربه ستا په رحم کې کمی ده څه ربه ستا په رحم کې کمی ده څه شوې که له مانه خطا ډېره ده. مننه ربه ستا په رحم کې کمی ده څه شوې که له مانه خطا ډېره ده. او شعرونه نور هم دي خو مکتبه پکې وایم چې ښه ده لیونتوب پکې آباد اوسي ښه ده لیونتوب پکې آباد اوسي او ښه ده چې جنونه صحرا ډېره ده. ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تصورو د بلا خوندونه موږ هم ترې غوښتل تاسو به ترې هم بلا خوندونه اخیستي. جنون صاحب هر یو کلام د بل کلام نه خوند کوي او خلک ترې خوندونه اخلي. نو جنون صاحب داسې ژوند سره خلک بالا بالا شوقونه لري، تاسو په ژوند کې د شعر شاعرۍ نه علاوه د څه سره شوق دی او څه شي سره اوس هم پرې شوق دی او څه شي سره شوق تېر کړی دی؟ رښتیا خبره وي د لوبو څیزونو سره خو مې د بچپن نه شوق نشته دی، خو شپېلۍ غږېدو سره مې شوق و او داسې لږه ډېره مې زده کړې ده کله ناکله یې غږوو. ډېره مننه جنون صاحب وخت څنګه تېرېږي څنګه مو تېر کړو او کار روزګار مو څه دی؟ وخت الحمدلله ښه خوندور روان دی. کله ناکله داسې شي چې ژوند را لاندې شي موږ پرې د پاسه شو، کله ناکله داسې شي چې موږ ور لاندې شو او ژوند د پاسه شو، ژوند داسې روان دی. ډېره مننه جنون صاحب د مینه په هکله څه وایې؟ مینه خو به داسې ووایم چې مینه خو په ژوند کې دومره ضروري ده او غم چې اباسین صاحب خبره کوي هغه و چې غم چې دی په ژوند کې خوند پیدا کوي او غم چې د ژوند نه وځي ژوند ډېر زیات بې خونده شي. لکه سړی بې مالګې ټیکاله خوري بې مالګې مړۍ خوري داسې. او مینه خو د ژوند لپاره دومره ضرورت دی چې اوس که یو سړی چا سره مینه کوي هم مینه ده او که وطن سره مینه کوي هر څه سره چې مینه کوي خو مینه لازمي ځکه ده چې مینه په ژوند کې داسې ده لکه په وجود کې ساه او بې ساه سړی نه پایي. ډېره مننه ملګرو تاسو په خپله خبره واورېدې زه بې څه خبرې پرې وکړم. نو جنون صاحب ملګرو سره کلام تهمت د زمانې د ژوند لفظونه بې معنې کړه تهمت د زمانې د ژوند لفظونه بې معنې کړه چا زهر څښلي دي او چا بنګړي خوړلي دي. مننه تهمت د زمانې د ژوند لفظونه بې معنې کړه چا زهر څښلي دي او چا بنګړي خوړلي دي. و جنونه زه د خپلې خوددارۍ نه پشانه یم جنونه زه د خپلې خوددارۍ نه پشانه یم ډغرې که مې ګام په ګام تندي خوړلي دي. غزل یو څو شعرونه دي چې تقوا که مې هوس لره توبې راټولولې تقوا که مې هوس لره توبې راټولولې
مستۍ به مې ځوانۍ ته بهانې راټولولې. مننه. تقوا که مې هوس لره توبې راټولولې، مستۍ به مې ځوانۍ ته بهانې راټولولې او بېګا مې تصور په کائناتو ګرځولو، بېګا مې تصور په کائناتو ګرځولو او نظر به مې تې رنګ رنګ تماشې راټولولې. مننه. بېګا مې تصور په کائناتو ګرځولو او نظر به مې تې رنګ رنګ تماشې راټولولې او چې لمونځ به مې د خدای په نامنظوره ځمکه وکړو، چې لمونځ به مې د خدای په نامنظوره ځمکه وکړو، تندي به مې په ځان پسې سجدې راټولولې. مننه. چې لمونځ به مې د خدای په نامنظوره ځمکه وکړو، تندي به مې په ځان پسې سجدې راټولولې. او شعر دی چې یو چا د خپلې برخې د اسمان نه کناره کړو، یو چا د خپلې برخې د اسمان نه کناره کړو، یو چا مو د سرونو نه سایې راټولولې. مننه. یو چا د خپلې برخې د اسمان نه کناره کړو، یو چا مو د سرونو نه سایې راټولولې او باچا به د خپل ذات د دایرې نه وتی نه شو، باچا به د خپل ذات د دایرې نه وتی نه شو، ملنګ به په کچکول کې زمانې راټولولې. مننه. باچا به د خپل ذات د دایرې نه وتی نه شو، ملنګ به په کچکول کې زمانې راټولولې. او مقطع ده چې جنونه مونږ چې دښتې کربلا کې جهاد بیلود، جنونه مونږ چې دښتې کربلا کې جهاد بیلود، چا زغرې زغلولې، چا نیزې راټولولې. ډېر خوندور، ډېر لا کله مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو بالا خوندونه موږ هم تاسو به هم بالا خوندونه اخیستي. په اخر کې بیا هم د جنون صاحب ډېره مننه کوو چې موږ له د لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو. مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره دې چا هم زړه نه غواړي چې دا د خوند رنګ ډک میفونه د ختم شي، خو د هر شي یو خپل اختتام وي. اوس خپله مراکر غونډوم د کیمرامین رفت افریدي صاحب خپل قربای عزت افریدي له ورکې اجازه درلوده. له پامان.